ذهنی ټینشن ماشومانو ته واقع کیږي لکه څنګه ماشومان ډاکټر اسحاق صاحب ته راولي چې ذهني ټینشن د وجې ګرځېدی نشي یا د ذهني ټینشن د وجې ګڼېدی نشي. نو بالکل ماشومانو ته ذهني ټینشن هم کیږي، ډپریشن هم کیږي او انزایټي ورته هم کیږي. او د غټو په نسبت ماشومانو ته زر کیږي ځکه چې د هغوی سټمنا یعنې طاقت دومره نه وي چې دا څیزونه برداشت. او کله چې ماشوم باندې بار بار ډېر زیات کار کولی شي یا د سکول کار وي یا د مدرسې کار وي یا په هغه باندې بار بار سبق ډېر زیات ویلی شي او هغه ته دا وخت نه میلاویږي چې هغه لوبې وکړي یا داسې وخت هغه ته نه میلاویږي چې هغه په دې وخت کې خوشحاله شي او د خپل خاندان سره پاتې شي. نو د دې د وجې ماشوم ذهني بیماریږي، ذهني ټینشن ورته کېږي، ذهني ډپریشن ورته کېږي او ذهني سټرس ورته کېږي. او په دې باره کې د ټولو نه اول آګاهي ډاکټر اسحاق صاحب راوسته د سوشل میډیا په ترو باندې په پښتنو کې چې دا څیز ډېر زیات ضروري دی او خپلو ماشومانو ته تاسې خامخا خپل وخت ورکړئ چې هغوی ذهني نه بیماریږي، کنې بیا به تاسو په ډاکټرانو باندې ګرځوي خو ماشوم به ټیک کېږي نه. او اکثر مونږ خلک دا وایو چې بهر کنټري والا څومره هم ماشومان دي هغه ډېر زیات خوشحاله او صحتمند وي. نو وجه دا ده چې څومره هم فارن کنټري والا دي هغه خپلو ماشومانو ته داسې وخت ورکوي چې خپل ماشومان خوشحالوي او د هغوی د خوشحالولو دپاره هر یو کار کوي. لکه څنګه تاسو ته په دې ویډیو کې لیدی شي چې دادي سره یو ماشومه راغلی ده او دا ماشومه دا کیلونه غواړي خو دادي سره پیسې نشته دی چې دا کیلونه ورته والي. خو په دې وخت کې یو سیلمین دی چې هغه دا ګوري چې دا ماشومه کیلونه غواړي او ضد کوي او د دې دادي سره دومره پیسې نشته دی چې دا ورته والي. نو د ټولو نه اول دا سیلمین داسې وکړي چې د $2 کم سیل لګېدلی دی هغه په دې کیلونه باندې ولګوي. وجې د دې نه چې دې دادي سره خو پیسې نشته خو که چېرې په $2 باندې دوی ته دا میلاو شي او دا والي نو دې ماشومې ته بس ذهني سکون میلاو شي او دا ماشومه به خوشحاله شي. نو کله چې بیا د دې کیلونې په کاونټر باندې پیسې جمع کېږي نو دا سیلمین د خپله جیبه $50 یا $100 ورکړي او دا کیلونه دې ماشومې ته ورکړي. وجې د دې نه چې د ماشومې د ذهن خیال وساتلی شي او هغه خوشحاله شي او هغه ته ذهني ټینشن، ډپریشن او سټرس غوندې بیمارونه نجات میلاو شي.